د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ، په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د افغانستان بانک د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اقدام هرکلی کړی. د افغانستان بانک د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د خزانې وزارت د هغه جواز هرکلی کړی دی چې پر بنسټ یې پر ټولو حکومتي ادارو، خصوصي او دولتي بانکونو باندې هر ډول بندیزونه لرې شوي دي. یاد بانک ویلي چې د امریکا دا اقدام به له نورې نړۍ سره د سوداګرۍ او راکړې ورکړې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز به ورسره له نړیوالو بانکونو سره د افغانستان د خصوصي بانکونو راکړه ورکړه هم خپل عادي حالت ته راوګرځي. د یادونه ده چې د امریکا خزانې وزارت د افغانستان په تړاو خپل 20 نمبر عمومي جواز خپور کړی دی. د دې جواز پر اساس پر ټولو حکومتي ادارو، خصوصي او دولتي بانکونو هر ډول بندیزونه لرې شوي دي. دغه راز په هر ډول تجارتي فعالیت بندیز نشته او خصوصي بانکونه د نړیوالو بانکونو سره بانکي معاملاتو ته د پخوا په څیر دوام ورکولی شي. او اسلامي امارات وايي کابل کې د مجرمینو ضد چڼیز عملیات دوام لري. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د دغې قوماندانۍ اړوند د 11 حوزې امنیتي ځواکونه به اړونده سیمه کې د خلکو او کابل ښاریانو، تجارانو او نورو هیوادوالو د لا ښه امنیت، ډاډ او آرامښت په خاطر د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو د نیولو او له منځه وړلو په موخه عملیات پیل کړي دي چې لا هم دوام لري. خالد زدران له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د برخه لرونکو ښځو عکسونه هم خپاره کړي دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې کابل نیوز د یوې سرچینې له قوله ویلي چې په کابل کې په پیل شویو چڼیزو عملیاتو کې شاوخوا 400 ښځینه پولیسو هم برخه اخیستې ده او د اسلامي امارت له ځواکونو سره یو ځای د عملیات مخکې بیایي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه. ښاد اوسئ.